په دې زمانه کې یو بل واقعا راغلی دا او هغه واقعا چې ونو هغه د کعب ابن اشرف وجلو. کعب ابن اشرف چې وکنه د يهودي او د دې يهودي چې تعلق د بنو تی قبيله سره بنو تی کې د بنو نبهان سره تعلق او مور چې ونه د تعلق د بنو نذیر سره نبی صلی الله علیه وسلم چې شړلی وکنه دا غي سره تعلق مور د بنو نذیر نه و. او علماء د سیرت لیکلي دي چې کان من اشد اليهود حنقا على الاسلام والمسلمين. په يهوديانو کې د ټولو نه زیاته کینه او حسد د مسلمانانو سره ډیر ظالم سره مسلمانانو ډیر زیات بدی شو او نبی له سلام ته ډیر زیات تکلیف ورسو. او بل داوا چې د مالدار مو ډیر زیات پیسې مو سره وي نو چا سره چې پیسې و سره نو بس بیا خداغه چلیږي نو دا خبر اورېدې کیږي او د شکل صورت نم ډیر زیات خسته وو. په دې عربو کې به خلکو په مثال کې پیش کوول پلانې دومره خسته دی لکه د کعب ابن اشرف په شان داسې خسته سړی و او شاعر مو. نو په هغه زمانه کې به چې چا سره شاعر و سره وکنه دا به د سیواله ټوله میډیا چې دغه په لاس کې لکه نن زمانه کې چې میډیا په کار باندې راځي کنه په دې سیاسي پارټو کې هغه پارټي ډیره زیاته مضبوطه ای چاله چې میډیا کورج ضرور کوي خیالم ده نو خلک په میډیا باندې پیسې ډیره لګي. نو په هغه زمانه کې هم چې څوک په خپل باندې شاعر یا به سره شاعران ولاړو نو دا به د سیواله کې ټوله میډیا دغه په لاس کې نو د په خپل شاعر مو د نبی صلی الله علیه وسلم حج وبه کولا او د په مدینه کې د بنو نذیر چې کوم کورونه او د غینه شاته د ځان لخپلې وقلا و ځکه چې مالدار سره په قلا کې به اوسېده. کله چې د خبر راغې چې مسلمانانو ته اولنۍ فتح ملاو شو او مشرکانو له د بدر په میدان کې شکست ورک نو دو خلکو ته ویل احق هذا دا خبر رښتیا ده چې مسلمانانو کافران وجلی دي مشرکان د مکی وجلی دي. ول هؤلاء اشراف العرب دا خود عرب ډیر شریفان خلکو و ملوک الناس او د دې خود څخه مرتبه لکه په عربو کې د بادشاهانو ځکه قریش ته خو بخل ډیر درون نظر کو. او والله ان كان محمد اصاب هؤلاء القوم ورزمای د الله په ذات قسمی که شرط واقعي محمد دیول دا گزار ورکړي وجلی لبطن الارض خير من ظهرها ول به خو زمنګ د پاره د زمکه دا ګډه بهتره ده د زمکه د شان مطلب دا چې به خو زمنګ د پاره مر خدای چې استمړ شو دا لاسدي چې دا خبر منغو اورید نو چې کله ته خبر راغی چې خبر خو رښتیا ده مسلمانانو خو ډېر مضبوط گزار ورکړي دي او غلوی لوی کبرای ول وجلی د بدر په میدان کې نو بس ډیر پاسې دو او د نبی صلی الله علیه وسلم په حج وکي اشعار وی بدی بیان کړه ډېر رد بدی ویلي او بیا د مسلمانانو خزې ډېر بدی یاد کړي سپکه خبرې وکړي او دغه نه پس په دې باندې امړه سوړ نشو نو راغه او روان شو مکی ته راغی د قریش خواله او چې کله مکی ته راورسید نو په مکه کې یو آشناو د مطلب ابن ابي وداع السهمي بنوم باندې اغم شاعر داغه ملمشو داغه خواله راغی او بیا سحر لره وته او د مکی د مشرکان را ټول کړو او دا د مکر جړای وته شروع کړه چې تاسو سره غډیر ظلم شوه او د چې کم ملګری په قریشو کې د مطلب په نوم باندې د دوانو په شریک باندې هغه قلیب ته چې مسلمانانو د بدر او کوی ته چې مسلمانانو کوم مشرکان راخلی ورغورځولی کنه نو د یو نومي په اشعارو کې یادو او د مکر جړای وسره کوله او غرض یې دا چې دا مشرکان راو پاره به مسلمانانو باندې استورش دومره ظالم سړی و. بیا دغه نه پس د چکر دا ټول خبره وکړي
او دا تبلیغات وچلول یو څو ورځې نو ابو سفیان ته ورځ وی ولستا په دې خبرو باندې موږ د یقین نکو تم یو آسمانی دین منی ځان ته کتابي وي او پیغمبر علیہ السلام یو ته یاد کو ول غم یو د آسمانی دین دعویدار دی غم ځان ته کتابي وي کې د شي تاسو شریکه څه منسوبه جوړ کړی او موږ د دې شتو نم ځان خلاصوي بتاول زمونږ یقین نشته دی ها ول یقین مې د باندې ال راشي زما د یو څو خبرو جواب راکې ولی یو خبره زما دادا چې ادیننا احب الیک ام دین محمد واصحابه اساستا زمونږ د دین خوخ دی د مشرکانو او کنا د محمد او دغه د ملګرو دین دی خوخ دی صلی الله علیه وسلم ودو ته په جواب کې وی چې ستاسو دین می خوخ دی نو دغه دین مې نه دی خوخ ستاسو دین می خوخ دی ویل به وته ویل چې ای الفریقین اهدى سبیلا یو خو زمونږ د ډاله ده یو د مسلمانانو ډاله په دې دوانو ډلو کې د چا لار خد او بهتر لارې ده او څوک په هدایت باندې دي ولدو ته په جواب کې وی چې انتم اهدى منهم سبیلا ستاسو لار د غین ډیره د هدایت لار ده تاسو په هدایت باندې او هغه په هدایت باندې نه ده نو الله رب العالمین د سورې نساء د آیت د مبارک نازل کړو چې دا دومره ظالم دی کنه چې د تخپته د چې دا پیغمبر حق او سچ پیغمبر دی د ځان ته يهودي وي د تورات منون کې وي د موسی عليه السلام تابعدار ځان ته وي خو ته پته ده وګوره ابو سفیان وته به وي ولزبدي الومن ما چې تراش زمنګ دی بوتانو ته سجده وکي دی ورغه غبوتان دی ول سجده مو وکړه الله رب العالمین د آیت نازل کو چې الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الم تر الى الذين آیت نګوري کسانو ته اوتوا نصيبا من الكتاب چې ورکړی شوی دی غیتا نصیبا صبرخو حصہ من الكتاب د کتابنا تورات و تور کړی شوی تورات علم مسره دی ځکه دا کعب بن اشرف خلوی مولاو شام سړی خو نو یؤمنون بالجبت والطاغوت د ایمان لري او ایمان وروړي بالجبت په جادو باندې او طاغوت او په شیطان باندې تو ګور په جادو باندې یقین کوي د شیطان په بندګۍ باندې یقین کوي بوتانو ته سجده کوي او یقولون للذین کفروا او وای کسانو ته کفرو چې کفر کړي دي هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء دا کسان اهدى ډیر په هدایت باندې دي من الذين دا کسانو چې ایمان وروړي دي سبیلا په اعتبار د لارې سا ته ګوره مسلمانان په هدایت دي او دی وی چې نه مشرکان تاسو په هدایت باندې او مسلمانان په هدایت نه دي او د دې مشرکانو د خوشاله ورو د غي د بڑکاولو د پر ورغه بوت ته سجده وکړه دومره بدبخت دي او د ځان ته موحد وای د ځان ته تورات منون کې وای د ځان ته موسی عليه السلام پیروکار او تابعدار وای څومره بدبخت دي وګوره د يهوديان نه دي دا د مسلمانانو خلاف هر کافر لاس ورګي خو مسلمان لاس نه ورګي د روسانو دهریانو سره ودرېږي د هندوانو سره ودرېږي د مجوسیانو سره ودرېږي خو مسلمان به وای ان اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود وکافرانو کې ټول نه سخترین دشمنان د مسلمانانو يهوديان دي د مسلمان خراب ار کافر له دوستۍ لاس ورګي خو مسلمان لنه ورګ دومره ظالمان دي نو په دې مقابله مشرکان له دوستۍ لاس ورګ او مسلمانانو له لاس نه ورکاو غرض دا و چې دا بسنګ ختم شي نو دا شر او فساد یې تخور کو او به واپس راغی مدینه ته او چې کله راغی نو التم په قرار نه کې ناشته په دې ځړ کې د مسلمانانو خلاف یو ور بل شوی لګیاو د مسلمانانو د انصارو د خزي یادول غریبانانه په شعارو کې رد بدی په سویل نبی صلی الله علیه وسلم د شکل پته ولګي د سړی خو نقل لري خو ډېر شری سړی دی په مدینه کې به کله یو لانجه جوړه کړه کله به بل لانجه جوړه کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم یې ورس پاتې ده او د صحابه په مجمع کې دا خبره وکړه چې من لکعب ابن اشرف د کعب ابن اشرف علاج بسوق وکي دنه ومنګه سوق خلاص کی فانه اذى الله ورسوله زکه د الله لم الله پس مرد بدی وای
الله لم تکلیف ورکوي او د الله رسول لم تکلیف ورکوي نو الله له بده څه تکلیف ورکي خو په الله پسې مرده بده وي د الله د دین دشمنی کوي نو بده باندې الله خپکیږي کړ فانه قد آذى الله ورسوله الله او رسول خپکړه دي ظالم من لكعب ابن اشرف د کعب ابن اشرف د علاج بسو کوي نو بده مقبانه د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ناس ده او دا غنوم د محمد ابن مسلمه الانصاری نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې د پاسه ول د الله پیغمبر زبې علاج وکم سو مال چل راشي د سره یو بل صحابي پاسه د غنوم د عباد ابن بشر رضی الله عنه د پاسه ول الله پیغمبر یو وسره زشم بل یو صحابي دی ابو نائله رضی الله عنه د پاسه ول الله پیغمبر یو وسره زملګریش سلورم کس داغنوم د حارث ابن اوس رضی الله عنه د پاسه د الله پیغمبر یو وسره زملګری شو پنځم کس د ابو عبس ابن جبر دیم پاسه د الله پیغمبر زب مسره پاسه زب ملګری شو د دې پنځو کسانو یو وړو کې ټولګه یو یونټ تیار شو او ځوانانو په مټو کې زورو او پزړونو کې ډېر لوی او عجیب جذبه وا نو دې را پاسې دو او د دې ټولو مشر شو هغه د محمد بن مسلمه رضی الله عنه په دې کې دا ابو نائله چې د خپل نوم د سلکان ابن سلامه د دې کعب ابن اشرف رضاعی رورمو د کعب ابن اشرف رضاعی رورو نو دویل مالم چل راځي ځکه چې زما خو رضاعی رور دی ما سره ډېر مینه ده زه ته ډېر په اسانۍ باندې ځان خلاصولی شم دا پنځه کسان چې کله تیار شو به بعض روایتو کې دام راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکړه چې من لکعب ابن الاشرف څوک به د کعب ابن اشرف علاج وکړي چې موږ ته اخلاص کی فانه قد آذى الله ورسوله د الله ورسول خپکړي دي د ختمول غواړي بس او د ښکارا حمله خو به نه کوله ځکه چې مسلمانانو يهودو منځ کې معاهده وکنه د معاهدې پاسداري خو اول مسلمانانو کوله نو د نبی رسول الله والسلام غرض دا چې اول د معاهده ماته کې نو به موږ ورشو موږ نشو ماتوله ځکه موږ مسلمانانی مسلمان خو د خپل وعده او د خپل لوز پابني نو د نبی رسول الله غرض دا چې دا خفیت ورته استعمال کوي چې موږ باندې موږ ته اشاره ونشي يهود ته پته شي دا دی وجلې ده خو دلیل خو وسره نه موږ ته بغد نشي کولای چې تاسو مړک خو په خفیه طریقه باندې دا ختم کړي نو ول دی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام ته وی چې رسول الله اتحب ان اقتله ته به خوشاليږي چې مړکم ول نبی رسول الله چې او زه به خوشاليږم چې دا سړی لری کوي تاسو ولغه تو ول چې بس بیا ټیک ده خو فاذن لي ان اقول شيئا مال صرف دومره اجازه راکا چې ستا په باره کې لیک سو وایم یعنی داغه مخې ته داغه زړه چې ز غټه مانو زه به خامه خطا په خبرې کوم کنه مسلمانانو په خبرې کوم صرف د دې اجازه راکا داغه به زړه خبرې نه داغه به خلی خبرې خو دومره اجازه قدر مال راکا چې په دې طریقه باندې زغه دوکه کوم او به مړکم نبی رسول الله ملته ته بالکل اجازه ده کته ما پسې څوي یا به مسلمانانو پسې څوي نو ته اجازه ته وکا محمد ابن مسلمه رضی الله عنه را پاسې دو او بیا خپل ملګری د ځان سره روان کړو او چې کله راغې نو خپل ملګری بار لری پرې خو د تاسو اول مراد زبل اول ورشم نو چې کله ورغې ملاقات سره وکړو د مخ نه خو جان پہچانو دوستانه و سره الګ ول څنګه رااله ودو تر ټکه دا ګیلې شروع کړې پریاد وته شروع ولدا سړی نه دی د مدینه ته چراغله پیغمبر علیہ السلام وته یادو ول فإنا قد اتبعناه والمن خو د پس روان شو فلا نحب ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يسير شأنه وان هذا الرجل قد سالنا صدقه مړ ول کوم سړی چراغله د مدینه ته مون په ایمان راوړې ده مړ ول بس همیشه رات الله نیولې او صدقې را نغواړي مالونه را نغواړي پیسې را نغواړي وانه قد عنانا او مړ ول قسم دې ستړي کړیو زری کو ول کعب ته وی کعب ابن اشرف
چې والله لتملنه صبر وکي تاسو به نور مو پړسئ پته به تولګي سپېمول به مراولي پښتانه چې سپېمول به مراولي ول دا خو لا ابتدا د صبر وک پته به مولېږي ول پرې دی ولنه نو دغه توي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه نو د زر خو نشو پرې خو ده کنه اوس خو منګه ملګری شوی نو ګور وره صبر وکړه کې د سباو ته چې حکومت مقد ملاو شي نو موږ ته به څه پیسې مېسي ملاو شي مالدار به شو پکې دا قسم خبره جو تکله وکړي کنه ولمړ دا خبره خو بکی خو زه په بل غرض په سر راغلم والغرض مې دا ده چې مال یو وسق یا دو وسق کجوري راګه قرض خیر دې به بل در کما دا یو وسق شي کنه د یو وسق په باره کې علماء د لیکلي دي چې په یو وسق کې 15 ساعه کجوري پکې 15 ساعه او دا 15 ساعه چې راټول کې نو دینه د کیلوګانو په حساب سره تقریبا 135 کیلو جوړیږي نو په یو ساعه کې تقریبا په 15 ساعه کې تقریبا د 135 کیلو کجوري په یو وسق کې ولمال یو وسق دو وسق کجوري راګه قرض به بدل خیر د پیسې در کما ځکه چې موږ مجبور ولته خو سنشته ده نو دو ته ویل چې سید در به کوم خو ما سره به څه بغاڼه کې دی ول څه د بغاڼه کې کیدو ول خپل خځې زرا سره بغاڼه کې کیدی چې دا خبره وته وکړه نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه په ما سم څه چلو وکړو ویل کې می ویج به ورتانګما وی به می وی چې خو څه خو د مرګ په سر راغله مونږ اوس ځلانځ نشم جوړول یا به مړ کم یا به مړ نه کما ول ځان می کنټرول کو ولی سم متونه وی ول ما وته ویل چې خندا باندې دا خبره واړوله ول ما وته چې تاسو مخ خپل خځې څنګه غاڼه کو ته خسته سړی کستا خځې مخ خپل خځې تاسو سره غاڼه کو نو به بیا مونږ خپل راضی یا بند راضی ولغه خندل کنه ځان ته غراشو چې واقعي زو خسته سړی ما ول به را دوی چې خځې را سره غاڼه کوي دا ځامن هم را سره غاڼه کوي ول ما وته چې دا کارم نشو کولای کنه ګور ته مشر سړی په دې خبرو خو ته پويږي کوم استاد سره خپل بچي غاڼه کو نو فیسب احدهم بیا بخلق غی ته پیغورونه کوي چې روح نه به وسق او وسقین ته ګوره دا پلار د یو کس سره په یو وسق یا دو وسق کجورو کې غاڼه کړو نو خلک بو ته پیغورونه کوي نو بچیم د سره نشو غاڼه کولای ها د څه وګو چې د خپل اسلحه به سره غاڼه کیدو بل ټیک ته بس اسلحه وروړي اسلحه بر سره غاڼه کیدی او زه بدل کجوري درک نو په دې طریقه باندې وته جال خورک محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې نو غروته او دوباره ملاقات او سره ته کې جو ملاقات در اعظم زب اسلحه وروړم د ځان سره اب د غاڼې په تور ستا سره کېدم او ته به د شو کې جمال به کجوري راکی بل بس ټیک تا د شکل راغې لکټیم تیر شونو لک سو وخت پس بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د بل صحابي چې دی ابو نائله چې دا د رضاعی رورم دی ورغه ابو نائله رضی الله عنه چې کله ورغه نو دی په خپل باندې شاعر او کعب بن اشرف هم شاعر نو دیو بل سره شعر شاعری ویلو دغه د دل جوړې د خوشحالي د پاره دغه سره سره تبادله وکړه د اشعار خبره اترې وسره وکړي به ته بده غم کې ویل وای حق یا ابن اشرف والغرق شي وتخذ ما اوروري خو اني قد جئت لحاجه اريد ذكرها لك فاكتم عني ولزما یو حاجت ته خو اله د تویم چې ګوري چاته به وینه ځکه چې دا شرم خبره ده کنه تخذ ما اوروري بما خپکی هغه ول خیر دی وای چاته نه ویم نو دوی ویل چې کان قدوم هذا الرجل علينا بلا والله پیغمبر علیہ السلام او ته دا ول دا سړی چې راغله ده کنه بس مړ ول تش مصیبتونه دی وروړي دي ځان سره عادتنا العرب چې کله موږ د ملګری شونو ټول عربو زموږ سره دښمنی شروع کړه او ورمتنا عن قوس واحده دی ویل اندینه موږ باندې غشره وشتل ټول عرب زموږ دښمنان شو او وقطعت عنا سبل ټول لار را پسې بند شوي حتی زاع العيال تر دې چې زمونږ بچي برباد شو مالونه برباد شو او ډېر په سخت او تکلیف کې ژوند تیرو نو دا خبره ترې چې سر کله وکړي کنه نو هغه د نیم نیم غټې ده چې حالات خو که خیری برابر دي ځکه چې محمد بن مسلمه چې دا غمسر ورانه راغلی دا د دم سره ورانه راغلی دا نو به وتوی چې ګوري واځ زنیما ان معي اصحابا لي على مثل رايي زما څنګه نور ملګری مشته ده ما چې سوي هم دغه شرای دا غیم ده خپل نور ملګری وته یاد کړ
چې هغه هم ګورې ستړي شوي دي. غرض یې دا و چې څنګه زه ستړی شوی یم او د دې سړي نه بېلېدل غواړم، نو دقه شانه زما ملګري هم ستړي شوي دي، هغه هم ته بېلېدل غواړي. او وقد اردت ان آتیک بهم، او زما اراده ده چې هغه هم تا خواله راولمه، نو چې زما سره مخ ښېګړه وکړي او د هغې سره هم ښېګړه وکړي. او بیا دې هغه هم دقه مطالبه وکړه چې مال یو وسق 2 کجورې راکه، ځکه چې زمونږ حالات ډېر زیات خراب دي. نو د ظالم هغه ته هم دغه خبره وکړه، ویل ګاڼه کې به څه راکوي؟ هغه ویل ته خو زما ورور یې، ویل تاله به زه څه شی درکړم؟ بس ویل قرض یې راکړه او بیا به دله درکړم. نو ویل بس ټیک ده، اعتماد کې واغس. خو اصل کې د نه ګاڼه ځکه نه غوښتله چې خو رضاعي ورور. او دویمه خبره دا ده چې دوله دا لالچ هم ورکوي، زما سره ګورې نور هم ډېر ملګري دي، هغه هم زه راولمه. بس ویل ټیک ده ځنو. نو په دې طریقه باندې محمد بن مسلمه رضی الله عنه ابو نایله چې وو، نو هغه خپل غرض او مقصد ته ورسېدل. سړی په اعتماد کې واغس او په ځان باندې د اعتماد جوړ ک. بیا داسې وخت راغی چې د 14مې شپه ده، سپومۍ بالکل پوره شوې ده، د سپومۍ رڼا ده په مدینه کې. او دا د ربیع الاول میاشت ده، دا را روانه میاشت چې کومه ده د ربیع الاول میاشت ده او 14مه شپه ده. نبی صلی الله علیه وسلم سره دا صحابه راووتل او د الله پیغمبر ته وی چې مونږ نن بخپل کاروایی کوو، مونږ چې څومره مهنت د سور ورځې وکړه که نه، دا هم د دې نننۍ شپې دپاره وکړو. دې سپومۍ ته مې انتظار کوو د سپومۍ پوره شي چې به د لارو کې رڼاګانې، نو بس مونږ خپله کاروایی کوو. ول نن به مونږ خپله کاروایی کوو. نبی صلی الله علیه وسلم وسا د دې بقیع مقبرې پورې راووتل او دوی رخصت کړه او ورته ویل چې انطلقوا علی اسم الله، زید الله په نوم باندې ورځئ پې. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم راغی او په مانځه باندې ودرېد او دعا یې ورته وکړه چې اللهم اعنهم، اللهم اعنهم، الله د دې صحابو مدد وکړه، الله د دې مرسته وکړه چې دې ظالم دا سر کټ کې او تش لاس دی رانشي. د مانځه باندې ولاړو او د الله سره مناجات کول، الله ته فریاد کوو چې الله د دې ظالم د دې جبې نه موږ محفوظ کا، نور مسلمانان د دې جبې او د ضرورن الله محفوظ کا، او دا د شپې اخر د خاتمه اخرنۍ شپې الله تعالی وګرځاو. کله چې دی دغه کعب بن اشرف دی قلعه ته ورسېدل کنه، نو ابو نائله چې رضی الله عنه دوته دروازه وټکول او आवाज یې وته وکړ. چې आवाज یې وته وکړ، هغه आवाज واورېد، ویل لکه څوک یې؟ ویل ابو نائله ما. ویل خضر کوزېږم دا در روان یم. نو چې دې کله را پاسېده نو د نوې نوې واده کړی و په دغه ورځو کې، ځکه چې عربو کې خو د ډېرو ودونو رواج و او دی خو مالداره سړی مو، ښایسته سړی مو، هر څه ورسره ډېرو، نو نوې وادې کړی و. نو هغه ښځې خوا ته ون، نو هغې ورته ووي ویل این تخرج هذه الساعه، ویل په دې توره تیاره کې چېرته روانې؟ نو هغه ورته وویل ویل دا زما یو رضاعي رور راغلی دی ابو نائله، ویل د هغه خواله وروځمه. نو دا ښځه څه هوښیاره غونده ښځه وه، دې ورته وویل ویل اسمع صوتا کانه یقطر منه الدم، ویل ما ته خو د اواز داسې ښکاري لکه چې وینې دې څاڅي، د اواز راته خطرناک ښکاري، ویل مه وځه. نو ده ورته په جواب کې ووي چې انه اخي، دا زما ورور دی، یو محمد ابن مسلمه دی، ورضیعي ابو نائله، او دا بل زما رضاعي ورور دی دا محمد ابن مسلمه، دغه د ابو نائله دا مې رضاعي ورور دی، او د محمد بن مسلمه هم داسې دوست دی لکه د ورور. نو هغوی دواړه راغلي دي ورځمه. او بیا ښځې ته ووي چې ان الکریم لو دعی الى طعنة لاجابه، عزتمن سړی که د شپې څوک د نیزې د ګزار دعوت هم وله ورکړي نو دی به خامخا ورکړي. د شپې ته څوک دروازه وټکوي که نه د شپې، او هغه تا پسې نیزه راوړي او ګزار هم پرې درکوي، نو ګوره خامخا به ورځي، ور به ورته کولاوی. دا خو سپکه خبره، زه خو عزتمن سړی یم، درون سړی یم، نو زه دا کار نشم کولی چې هغې ما ته دروازه ټکوي، دروازې ته ولاړ دی، زه ورکوز نشم. ویل ورځمه. بس ټیم یې پوره شوی و، نو بس دی را روان شو، دروازې کولاو کړه او راغی، دیو سره ملاقات وکړه. ابو نائله رضی الله عنه د خپلو ملګرو ته ویلي ویل دا کعب بن اشرف چې دی نو ویل دا ډېر مالداره سړی دی، تاسو هم پېژنئ او زه هم پېژنم.
ویل د ډېره قیمتي خوشبو استعمالوي، قیمتي عطر استعمالوي او به د خپلو یختو کې هم لګوي. نو ویل زه به درته وایم چې ته ماته د خپل یخته لږ رانږدې کړه چې زه یې لږ بین کړمه، ځکه ستا په دې سر باندې ډېره ښکلې خوشبو لګولې ده. خو چې کله ما دې ښه مضبوط ونیو که نه او تاسو ته مې اشاره وکړه نو دا سر به تې ووایي. نو ابو نائله رضی الله عنه چې کله دیو ملاقات وشو نو دو ته ووی چې هل لك يا ابن الاشرف ان نتماشى الى شعب العجوز. شعب العجوز بنوم باندې د قلانه اخو یو زیو ول خو خدین چې دا غزه پر لګ چیل قدمی وکړو چې مخ کې لاړ شو. ول شپه دومره پاتې نه لګ ټیم دی او زبردست سپومې ده ول لګ شپ ولګو خبرې وو. نو هغه ته ول بس ټیک ته چې لاړ شو غزه پورې. نو چې کله اغزی ته ورسېده په دې لار باندې وته واجب چل وک په دې لارې وته وی یره ولډر خپل خوشبو دې لګولې ده. نو دې چې په تکبر کې راغې او محمد ابن مسلمه رضی الله عنه او ابو نائله ته وی ویل زما د سر نه وسنګ خوشبو نزي او کلی خوشبو وسنګ نه لګوما. ول عندي اعطر نساء العرب زما په نکاح کې د څه خزه ده چې هغه په عربو کې د ټولو نه کلی عطر جوړي. په هغه زمانه کې به د عطر او خوشبو د خزو جوړوله. نو دوی چې زما په نکاح کې خود څه خزه ده چې هغه په عربو کې ټول نه کلی عطر جوړي. ول د عطر غي مال جوړ کړی دي ځکه زمانه کلی خوشبو روانه ده. نو دوی ول اتاذن لي ان اشم راسك ول مال اجازه راکې چې د سر د لګ بین کما چې ډېر کلی خوشبو د سر نه روانه ده. دوی ولې نه او دا سر ور وړاندې ک هغه ول دا سر بین کا ملګرو ته ول راشي ول تاسو ته پیدا والي. نو به ولغیم سب به ول واپس دا سر د پرې خودو اعتماد کې اغستا. بس بیا روانو بلار باندې خبرې کولې چې لګ نور د سلان به وته ویل دا خوشبو ډېره مزیدار ده. ور اجازه ته کې اثر به یو ځل بیا بین کما به ول اثر بین ک بس به ول پرې خوده په دریم ځل باندې وته بیا ویره ولړ مې نه صبرې ګډ خپل اتر ته لګولې دي. ول اثر دی یو ځل بیا را نږدې کا نو به ول دا اثر چې څنګه را نږدې کو دا غټ غټ یختو په دې یختو کې ول د الله سور کړو او خم مضبوطی ونیو او به صحابو ته اشاره وکړه د ملګرو ته چې وسی وای. نو صحابو په بجلتۍ کې گزارونه وکړه. نو د غلی کلی دی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب چې فختلف علیه اسیافهم. نو د دې صحابو دا گزارونه بده باندې چې ګډ وډ شو تورې دی یو بل سره ولېګلې او په دې دوران کې صحابي دی هغه به غریب زخمیم شو په تورې په گزار باندې ولګېدا. خدای سم مو پوخ موړ ونه لګید پښتانه چې ته موړ گزار وای چې موړ ونه لګید چې دې په دې باندې مړ وای. محمد بن مسلمه رضی الله عنه وی ما چې وکتل وای ما ول چې سړی مړ نه دی اسنه چې په دې وخت کې مرانه ژوندې لاړ شي دغه ډېر د شرم خبره ول ما یو جبل رواغست مخول او لغه مول دې نامه باندې کې خود او د پاسه په داسې ور پرې وته ما ول سم چقای وکړو لاندې تی وته ول چې کله خزه ما یقین راغی چې دې مړ شو پرې وته ول دغه نه پس مې ته سر کټ کو ول د باندې چې کله ما دا زور کو ول دی او تیر کری کو وستلګ نه او په کری کو چې باندې د خو چې کم خلک غونډې ریخ کړو. ول چې څومره خواوشه قلاګانې وي نو په هر قلا باندې خلکو ورونه بل کړو او نارې شروع شوې. بس ول منګه دوه په خپل او دوه پردی ول دا چې مرواله او روان شو را روانو او چې کله منګه دغه تر ورسېدو مدینه ته نږدې او علاقه ده حرة العریز وتوي. حرة العریز ته چې کله منګه را ورسېدو دا د شپې مزل خډر خطرناک او به په داسې وخت کې ول چې موږ شاته وکتل ول زموږ په دې ملګرو کې دا حارث چې ول دې زموږ سره نو ول موږ یو بل ته وکتل چې حارث شو ول حارث نو ول در څخه پښو یا تخیر سړی رانه نیولې دې څنګه موږ په دې کراچۍ کې وزل داسې چلو چې طالبګری کې خو سړی ډېر جذباتي نو موږ په مدرسه کې سبق وې د هغه مدرسه چې په شړو کې و دشتې وسمه نو موږ یو د شړو کې به اخو یو ځای وګم ګراوند جوړ کړو کرکټ لبدو. نو دا کرکټ چې بکم ځای کې موږ کوو دغه خواته یو غرو وړو کې شان پهاړي به وته وي نو په دې پهاړي کې بر یو مزارو
نو پته نه چې سپی به خخ کړي او خر به خخ کړي والله علم چې څه شی وو ځکه چې هلته نه بادي وه او نه څه قبرونه وو بس دقه یو قبر او دا خلک بول را روانو او دا منجوران به پکې ناستو مړه دا چې څه شرک هغه به هلته کېده نو ما ته د ملګرو ویل دا قبر ورانه نه یاره مل دا خو ډېر ثواب کار دی راځي ورانه وي نو داسې چله موږ چې یو کس لم ډیوټي مقرر کړه موږ هلته معلومات وکړو چې په دې کې شپې څوک یي او که نه نو چې معلومات یې وکړه ویل د شپې خو پکې هره څوک نه بس ما د شپې وپې حمله وکړو ور به شو نو چې د شپې موږ لاړو نو هغه لول خو هغه چوپان غونډه جوړ شو پاکې به د منجوران ناست اول خو مې هغه چوپان ټول دړې وړې کول راوم غورځاو بیا څه بوډونه لیکلي وو په هغې باندې څه شی لیکلي وو چې پلانې او پیره وله ولي او څه اوږد نوم یې ولې لیکلی و غټ بوډ و بیا مې هغه بوډ را وغورځاو هغه مو له چیت پیت که په کاڼو باندې مو له وشته بیا دا ډیوې مې بېر پاسه لګېدلې وې یوه کټوۍ لګېدلې وه هغې له به د خلکو دا دغه راوړل دا پی به یې راوړه هغه کې به یې ورړول یو پیپ په هغه کې به یې ورړول زه به پیپ پسې داسې لاندې لاړم لاندې ورته کټوۍ لګېدلې وه نو په کټوۍ کې به جمع کېدل او د منجورانو به ځان لسکل بلا زامن نو اول خو مې کټوۍ په یو غټ کاڼي باندې وشتله هغه خرې ورې لاړه بیا چې د قبر نه لاړو نو قبر خو پوخ قبر و هغه باندې زمونږ ځاسې څه کودانه را سره نه وه څه ګینتري را سره نه وه چې مات کړی وې بس غټ ګټې وې به مو راوړې و تر خلاصولې به بس دا ګوټونه موټونه هم ته مات له په دې باندې که راباندې چا ډز به وکړو بس چې ډز وشو که نه بیا موږ یو بل نه و لیدلی هلکه مال ګورې خپي وباسئ که ګیرې کړو نو په شرمونو به وشرمېږو نو بس هغه یو طرف ته لاړ او بل طرف ته لاړ بیا هم یو بل نه دي لیدلي په مدرسه کې یو بل سره میلاو شو زما د ترور زوی زما سره را سره و هغه به یو هفته پروت و دا خپې په دې لاره کې د کاڼو د ونو والې وې که نه نو بس بیا ګرځېدی نه شه غریبه کیدای شي خو د هغې نقصان بیا دا وشو نقصان دا وشو چې موږ یو میاشت پس ورلو که نه نو هغې ته پوخ روډ هم جوړ کړی حکومت او مړه هغې داسې کړی و قبر یې داسې جوړ کړی و چې بیا موږ سم خپو موږ ویل هغه زوړ قبر خو یار داسې لانجه موږ جوړه کړه ځکه چې هغې له خو بیا نور پروټوکول هم ورکړه بیا د غټه د شعر کاډه جوړه شوه پته نه چې اوس به یو که نه به ځکه چې دا شي نو ختمېږي نه پاکستان کې دا خو وخت په وخت ترقي کوي او آبادېږي ځکه چې جهالت ته ډېر زیات نو دا صحابه چې وو نو دا د یېرې دا منډه شي نو دا خو ډېر بل شان منډه یې که نه نو دوی وایي موږ چې کله د دغه ته راورسېږو د حرې مقام ته وایي چې وم کتل وایي د حارث رضی الله عنه چې وایي دی زموږ سره نه وایي موږ چې لږ انتظار کوو که را نغی بیا پسې واپس ورځو ځکه چې موږ خو داسې نه شو تللی خو زموږ سره په لاس کې د کعب ابن اشرف سر را سره ونو بس هغې ته خوشحاله و چې سر خو مله راوړی دی وایي چې لږ ساعت کېناست په دې منځ کې هغه راورسېده هغه غریب په دې ډېر دی چې کله موږ په ده باندې ګزارونه شروع کړو نو په دې سخته کې غریب چېرته د تورې ګزار خوړلی و نه زخمي و بس هغه په لاره باندې هغه ته ډېر تکلیف باندې ځان رئیس دی و د هغه ځای نه و دلته راورسېده په یو روایت کې دا دی چې د محمد بن مسلمه رضی الله عنه وایي ما د یو دغه نه دیوال نه ټوپ ووه چې څنګه را پرېوتم یې خپه مې ماته شوه او بس په لاره باندې ډېر په تکلیف باندې رالمه نو چې کله دی مدینې ته راورسېده او د بقیع مقبرې ته راقابو شو نو تکبیر اواز یې وکړو د الله اکبر نو چې کله دوی د تکبیر اواز وکړو نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړو دي ته دعاګانې کولې که نه چې الله دې ځوانانو د خفیه حمله کامیابه کړي نو به چې څنګه تکبیر اواز واورېد نبی علیه السلام خوشحاله شو او راووته او نبی علیه السلام تکبیر اواز وکړه چې الله اکبر او چې کله دا صحابه ولیدل که نه نو دومره زیات خوشحاله شو چې دعا یې ورته وکړه ویل افلحت الوجوه دا مخونه دی الله کامیاب کی چې د دې ظالم نه د مسلمانان خلاص کړو امت ته خلاص کړو د جبې د ضرر نه موږ محفوظ شو ول افلحت الوجوه الله دې دا مخونه کامیاب کی نو دې صحابو نبی له سلام ته وی چې وجهک یا رسول الله ستا مخم دې الله تعالی کامیاب کی او به دغه نه پسرال او د دې ظالم سرکشه د سر د نبی له سلام مخې ته ورګزار ول الله پیغمبر دا د الله د دین د دشمن سر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په مرګ باندې الله حمد ادا کړ چې الله شکر دی چې دا ظالم زموږ په لاس باندې الله مردار کړ او به دا کم صحابه چې زخمیان شوی نو دا غي په دې زخمونو باندې الله پیغمبر خپل لاړې مبارک پورې کړې ایست ټیک ټاک شو دا د نبی علیہ السلام معجزه وا هغه صحابه وي زموږ د زخمونو کې هیڅ تکلیف موږ نه دی محسوس کړی نه درد کړی دی نه زخم موږ لیدلې دی الله یې سترجک جوړ کړ کله چې يهودانو ته پته ولګېده
چې خبره خو داسې ده د محمد بن مسلمه رضی الله عنه چې د تعلق د اوس قبیلې سره په دې مدینه کې د کومې دوه غټي قبیلې وي د اوس سره تعلق او د کنیه چې دنو هغه ابو عبد الرحمن دی ابو عبد الرحمن محمد بن مسلمه الانصاری د په ټولو جنگونو کې شریک شوی دی سوا د تبوک نه تبوک په جنگ کې نبی صلی الله علیه وسلم د په مدینه باندې گورنر او خلیفہ مقرر کړی و ته بنځي نو د خلیفہ د مدینه او عمر رضی الله عنه چې نو هغه ته چې د کوم ولی په باره کې شکایت راغی کنه نو دې به د تحقیقاتو لپاره لګو ول تلان شته تحقیق وکړي چې واقعي په کې دا چل دی او کنه او یو ځل عمر رضی الله عنه دې په صدقاتو د جوهنه قبيله باندې مقرر کړو ول تلان شو دغه د صدقات راټول دا د عجیب سره وکنه چې د منقبت حاصل لې چې د دې ظالم سر کټ کړو د کعب ابن اشرف د چې د مسلمانانو په منځ کې د جنگونو شروع شو عثمان رضی الله عنه شهید شو فتنی برپا شو نو د فتنو په دور کې د خپل توره چونو هغه است په تیګي کې ورکلو یو سیټ تکي خودا ورزه دي جنگونو کې حصہ ناله او لاړې ربزنو می چې کوم مقامو ربزا دا بالکل غیر آباد زیو شړه وا دشت وا صحرا و چې التبي سو کم نو د ربزه ته لاړې او التب وسیدا د مبارک حذیفه رضی الله عنه فرمایل چې دا محمد بن مسلمه د څه سړی دی کنه چې د فتنه اس قسم نقصان نشي رسولای د فتنو شکار کېدې نشي د څه عجیب سړی وو نو د فتنو په دور کې د استلاړه پر ربزه کې دی رش دا راوی وی منګه ربزی ته تلو وی چې وړو کې شان سفر وی په سفر کې من قتل چې خیال مو کو وی محمد بن مسلمه رضی الله عنه په سفر کې دنه ناست وی مونږ ته ویل چې ته ورې ناراضي مدینه ته ولویل چې دا فتنې نه ختم شي دا شرونه زه مدینه ته نه درځم نو دې به په مدینه کې وفات شوه دی په 47 هجری کې 47 هجری کې د وفات شوه دی بیا په مدینه کې یا 47 یا 46 دوه قسم روایت تی پکې او د چې کله وفات شوه په مدینه کې نو دنا لزمن او شپږ نونه ته پاتې شوي او د خپل ژوندۍ ټوله د الله د دین په خدمت کې په غزواتو کې په جنگونو کې په دې کې خپل ژوندۍ تیر کړې و يهودو د چې کله پته ولګي چې یار کعب ابن اشرف خو وجلې دی هغه حیران شو او پته وته ولګي دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هیڅ یو صورت کې خپل دشمن په قلار نه پریدي ښکارا په حمله نه کوي د معاهدي خیال ساتي خفیه کاروایی کوي سړی ختمای چې دومره غټ سړی مړ کو نو مطلب دا دی چې دنه خو هیڅ کوم غری پامن کې نه دی بیا چې د په چا باندې املاس اچي په چولې شي ځکه هغه ته پته ولګي دا دی وجلې دی خو ثبوت سره نو غو خو نه شو کولای نو بالکل خاموش پاتې شو هیڅ مونږ وی چې تاسو سړی چا وجلې دی او څه چل شوی هغه غوګړو ونک ځانې بالکل غلې او بالکل ګوره د سیدا کنه چې کله دا قسم حالاتي دا یو ځل زمونږ استاد دغه نه چاته پوښوک ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د کوم خفیه حمله کړې و صحابه خفیه تور لګلی وو کعب بن اشرف وجلو ول ايمون داسې کولای شو چې مسلمانانو کې منافقان بی دین خلق د غیر ایجنټان هغه په دې طریقه باندې موږ وجلې شو کني شو وجلې یسر سړی ځان خپل او دسته جوړه کیږي نه او باغی باندې دا قسمه کارونه کوي نو هغه وته وی چې نه ولګور دا په هغه صورت کې کولای شي چې د مسلمانانو په یو ځای کې سلطې غلبې یو طاقت او قوتي نو کو په دې صورت کې مسلمانان دا کار کوي نو کولای شي ولدا موجوده چې کوم صورتحال نه کو مسلمانان دا کار شروع کړي نو بیا چې کوم غیر خلق دي هغه بزان له کسان جوړ کی هغه بلګي په مسلمانانو کې به چیده خلق به ټارګټ کوي لکه دا کار روان هم دی کړه هغه کوي خو مسلمانان نه کوي مسلمانان دا کار نشي کولای ځکه مسلمانانو زړونو کې هغه شجاعت او بهادری نشته یعنی په کار درج دا کار خو مسلمانانو کولای خو هغه لګي دي په مسلمانانو کې چې کوم چیده خلق دی او خيار خلق دی هغه یو ټارګټ کوي وجني په یو طریقه په بل طریقه د کار خلق په مسلمانانو کې نه پریدي او مسلمان قلاري ځان دفاع نشي کولای ډوډۍ لیونه کړه د ډوډۍ مې خوړه و مې نه خوړه په دنیا مې ډېر کړو لګا مې کړه موږ دیو بل بګریوانونو کې لاس چولې دي
خو مسلمان که په منظم طریقه باندې دا کار کوي نو بالکل شریعت ول اجازت ورکړی دی. وګوره په دې دغه کې نه ښه اسنه چې دې تخریب جوړ شي نو دیو بالکل ځان غلې کاړه غوږی ونه کزه چې دلیل وسره نه و چې موږ څنګه به دیو باندې دا وګو چې موږ سړی تاسو وجلې نو مسلمانانو د حالات سازگار شو. نبی له صلوات و سلام چې دنه د يهوديانو کوم سازشونه نو هغه د ډیر وخت پورې بالکل خاموش شو سازشونه بالکل ودرېدل او نبی له صلوات و سلام د خوښه چې کوم دشمنانو کنه د الله پیغمبر بیا اغیته د غشو وزګار شو او د هغه خطراتو مقابله به نبی له صلوات و سلام شروع کړه او د دیو د مکر منسوبي فریبونه چې مدینه کې دن کېدل نو د غي سر خو اصل کې د کعب بن اشرف چې هغه تلاړ د نور ټول ویریدل د حوی ابن اخطب دی او د نور ظالمان چې ټول ویریدل بس دیو په قلار باندې کې ناست ډیر وخت پر به غوګ نه کاو سازشونه نه کول منسوبې نه جوړولې مسلمانانو غوګونه له دم شو به وروسته دیو بیا خباستونه شروع کړي دي دا غي به ان شاء الله په خپل ځبانه تذکرہ راشي. نو یو په دې ورځو کې دا واقعا رااله چې کعب ابن اشرف الله د مسلمانانو په لاس باندې مردار ک. مفتی محمد ابراهیم محمدی